سلامونه ملګرو قدرمنو کله چې په پاکستان کې په مرکز کې د یوې پارټۍ حکومتي او په صوبه کې د بلې پارټۍ حکومتي نو په دغه وخت کې اکثره بیا مسلې جوړیږي او چې کله په صوبه کې داسې پارټي حکومت ته راشي چې هغوی په مرکز کې چې کومې پارټۍ حکومتي هغوی سره د مزاحمت په لاره روان شي نو بیا خو ډېرې مسلې جوړیږي لکه څنګه چې د پی ټي آی په تېر دور کې چې کله پرویز خټک د پښتونخوا وزیر اعلی او په مرکز کې د نواز شریف حکومت نه هغه وخت کې پی ټي آی او پرویز خټک هغوی سره د ټکر په لاره باندې د ډغرې په لاره د جګړې په لاره باندې لاړل چې هغه درنه کومه وه او بیا د درنې نه پس هم د کشن صورتیالو نو په هغې کې پی ټي آی ته سیاسي فایده وشوه چې ځکه چې د پی ټي آی کارکون دی او که نه نورو پارټو هم کارکونان دي که نه د دوی د ناپوهۍ د وجې نه هسې د مزاحمت دا لاره د دوی خوښی دی چې حکومت سره ته ډغره وې نه دوی له خوند ورکوي نو خو صوبې ته چې کوم دی غټ تاوان وشو او صوبې ته غټ تاوان دا وشو چې د پښتونخوا چې کومه ټوټل ریونیو ده نو هغې کې 90% نه سیوا چې دا د مرکز نه راځي نو چې د 90% نه سیوا تعالی د مرکز نه راځي او ته بیا هم مرکز سره مفاهمت په لار باندې نه ځي نو بیا صوبې ته نقصان کېږي د نن په ویډیو کې هم دقه چې د پښتونخوا کوم موجوده مالي حالت دی د پښتونخوا باندې چې کومه قرضه ده د خلک چې څه او په اکچوال کې څومره قرضه ده او د پښتونخوا په خزانه کې څومره پیسې دي نو پښتونخوا حکومت ته اوس په دې حال کې مخامخ چیلنجز څه دي نو ګنډاپور وزیر اعلی صاحب چې دی هغه اوس وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړو او د ملاقات نه پس ډېرې ښې غوره خبرې وکړې وی چې ما وزیر اعظم ته چې کوم مطالبات او غوښتنې مخې ته کړې هغه په هغې باندې ما ته یقین راکړ چې په دې باندې به زه کار کوم که نه د صوبې چې کوم موجوده مالي حالت دی هغه دا دی که نه چې لومبی خو دا خبره یاد وساتئ چې وایي د پښتونخوا چې کوم خپل وسایل دي نو د دې نه چې دی کومه ریونیو راغونډوي نو هغه صرف او صرف 70 ارب روپۍ ده نو 70 ارب روپۍ سالانه د پښتونخوا چې خپل کوم ریونیو راغونډېږي دا څه شی دی په دې باندې صوبه خپل حکومت خپل ټول انتظام نشي چلولی که نه او دا تاسو ته دا معلومه چې د پښتونخوا چې په وسایلو باندې الله پاک دومره مالامال پیدا کړې ده نو د دې چې کومه ریونیو راغونډوي دا د هغې ټولو وسایلو نه چې څومره ریونیو موږ راغونډولی شو لکه نو دا د هغې صرف او صرف 8% ده ښه د دې نه علاوه ما خو تاسو ته ووایي چې د وفاق نه موږ ته کوم فنډ راځي نه زموږ د ټول خرچ چې کوم چلیږي نه د هغې 90% د هغې نه پوره کېږي ښه اوس دویمه دا خبره چې د نګران حکومت اوس کله ته او منتخب حکومت ته یې را اقتدار په حواله کو نو په هغه وخت کې د نګران حکومت له طرف نه چې کوم رپورټ جاري شو نو په هغې کې دا و چې د پښتونخوا حکومت سره په خزانه کې 100 ارب روپۍ دي نو 100 ارب روپۍ خو اوس دلته کې پرتې دي قرضه پې څومره ده نو قرضه څنګه چې په فیسبوک باندې چلیږي چې په صوبه باندې 900 ارب یا 1000 ارب روپۍ قرضه ده او دا پکې هم چلیږي چې د دې نه مخکې دا د 100 ارب روپیو نه هم کمه وه خو دا 900 ارب روپۍ چې د پی ټي آی په حکومت کې په تېرو 10 کالو کې دا راغستې شوې ده نو اوس په د بي بي سي د رپورټ مطابق هغه یو جدا خبره کوي هغوی وایي داسې بالکل نه ده بلکې په تېر 10 کاله کې د پی ټي آی حکومت اگر چې د 959 ارب روپو د قرضې معاهدې کړې وي خو په دې کې 600 ارب روپۍ دې ته نه دي میلاو شوي نو دوی ته چې کومې میلاو شوي دي نه 359 ارب روپۍ دي نو اوس دقه 359 ارب روپۍ د قرضه راغستې ده اوس د مرکز ته د صوبې چې کوم واجب الادا پیسې دي چې کوم د ګیس د تیل او د بجلی رایلټي جمع شوې ده هغه څومره ده نه هغه د وزیر اعلی د ګنډاپور صاحب د خولې خبره دا ده چې 1510 ارب روپۍ زموږ وفاق ته پاتې دي او نور هم چې کوم دی نه په سوشل میډیا باندې چلیږي چې وفاق چې دی نه هغه پښتونخوا 1400 ارب روپۍ قرضدارې دی خو بي بي سي په دې باندې هم وایي چې نه داسې نه ده بلکې زموږ د ریسرچ مطابق وایي دا خو د وزیر اعلی خپله مطالبه کیدی شي یا د صوبایي حکومت چې موږ له دوره پیسې راکوي خو هغه پیسې چې کوم وفاق منلي دي چې دا موږ ته د پښتونخوا پاتې دي هغه وایي 415 ارب روپۍ دي د ویډیو په دویمه حصه کې اوس په دې باندې خبره کوو چې د پښتونخوا نوې حکومت ته مخامخ چیلنجز څه دي نو د ټولو نه غټ چیلنج خو بې امني ده دهشتګردي ده ځکه چې که اوس په پاکستان کې څو هغه شان دهشتګردي او هغه شان بې امني خو نشته کومه چې 10 کاله 12 کاله مخکې وه او ملک روانېده خو بیا هم بمونه هم خلاصېږي ټارګېټ کلي هم ګم کېږي او هغه بلوچستان او پښتونخوا کې لږ ډېر کېږي د الیکشن د وخت کې هم وشو که نه نو یو خو امن پکار دی دې صوبې له ځکه چې امن خو د ولس د ټولو نه بیسک نیډ دی ځکه چې که یو سړی چې دی د دې صوبې اوسېدونکی د هغه جان او مال په تحفظ کې نه دی په امن کې نه دی نو بیا خو دا د ریاست ناکامي ده دا د حکومت غټه ناکامي ده نو لومبی خو امن بحال کول دي د امن په بحال کولو کې هم د پښتونخوا حکومت مرکز ته ضرورت راځي څنګه ضرورت راځي ځکه چې کومې انټیلیجنس ایجنسیز دي چې په امن پر راوستو کې هغوی د ټولو نه غټ کردار ادا کولی شي نه خو مرکز سره دي نو په دې وجه باندې مرکز سره به خامخا کار کوي دویمه چې کومه خبره ده هغه دا ده چې په صوبه باندې کوم واجب الادا قرضه ده او چې دا کومه قرضه به اوس واپس کوي څه کوم هغه 900 ارب روپۍ نه ده هغه 400 ارب روپۍ ده خو بیا هم واپس کوي به که نه نو چې دا واپس کوي نو اوس دا به د کوم ځای نه واپس کوي د دې لپاره خپله
د ریونیو هم سیوا کول دي او د دې لپاره وفاق سره ښه تعلق دي چې دا پیسې دې موږ راوباسو. اوس ماهرین چې کوم دي هغوی دا وایي چې که چېرې وفاق پښتونخوا له د خپلې پیسې ورکړي نو بیا د قرضې واپسي ګرانه نه ده، خو وفاق د خپلې پیسې هېڅ چېرې هم په یو ځل نه ورکوي ځکه چې هغوی سره په خپله فنډ نشته. وفاق خو په خپله په اکنامک کرایسس کې دی نو هغوی که موږ له دا راکوي او موږ سره غټه ښېګړه کوي نو هم داسې به یې کوي چې په قسطونو کې به یې راکوي. بیا ماهرین وایي که قسطونو کې یې راکوي نو داسې هم ټیک ده، داسې هم چې کوم دی نو پښتونخوا حکومت ته به را قرضې واپس کول چې دي دا هم په قسطونو کې دي، په یو ځل خو نه دي که نه. نو دې سره به موږ هغه مالي بحران تر ډېره حده پورې زموږ حل کېدی شي، د قرضو واپسي موږ ته اسانه کېدی شي. بله کومه خبره دا نه ده چې په پښتونخوا کې چې کوم یونیورسټۍ دي او بیا غټې یونیورسټۍ هغه مکمل په مالي بحران کې دي، هغوی خپل انتظام چلولو کې اوس ناکامه کېږي که نور فنډ والا نه ورکوي نو دا هم یو غټه مسله ده. ورسره بله چې کوم ده نه هیلث سره ریلیټډ ده نو هغه د صحت کارت دا مسله ده. څه کوم به د پښتونخوا کې چې د کومې پارټۍ حکومت جوړ شوی دی دوی اوس اوټ هم چې دی نه په صحت کارت باندې اخیستی دی او صحت کارت د دې حکومت یو داسې انیشیټیو دی چې هغه په ملک دننه هم د ملک نه بهر هم ستایل کېږي او ولس ته هم د هغې نه ډېره غټه فایده شوې ده. هغه عاجزان چې هغوی ته د دوایۍ د اخیستو پیسې نشته هغوی د لکونو اپریشن په دې باندې کړي دي. خو دې صحت کارت سره ریلیټډ یو خبره دا ده چې دا سټیټ لایف چې کومه اداره ده چې کومه اداره دا هر څه چلوي نو د هغوی پښتونخوا حکومت ته 17 ارب روپۍ یعنې 18 ارب روپۍ قرضه کې جمع شوي دي. نو اوس پښتونخوا حکومت ولا 5 ارب روپۍ ریلیز هم کړي نو دا په خپل ځای باندې یو مسله ده چې دا کومه قرضه ورته لکه حکومت ته سیوا شوې ده. بل دې کار سره ریلیټډ دا هم خبرې دي چې دې کې بېقاعدګۍ کېږي، په دې کې دننه کرپشن کېږي، لکه په سرکاري اسپتالونو کې هغه اپریشن چې هغه به مخکې نه فري کېدي هغه هم په کارت باندې کوي د پیسو لپاره، یا پرایویټ اسپتالونو کې هغه مریضان چې هغوی په دوایۍ باندې د هغوی ټریټمنټ کېدی شو هغوی بیخي به ودې ول اپریشن یې وکړی د دغه خپلو پیسو لپاره که نه. نو دا دې کې چې دننه کومې بېقاعدګۍ دي دا د پښتونخوا حکومت اوس فرض جوړېږي چې دا شفاف کړي. او بله یو اهمه ایشو دا ده چې په 2018 کې چې کله فاټا په پښتونخوا کې مرچ شوه نو هغه ټیم وفاق او د نورو درې وړو صوبو پښتونخوا حکومت سره په دې باندې راضي شوي وو چې موږ به تاسو له سالانه 100 ارب روپۍ درکوو او هغه 100 ارب روپۍ به د دې پسمانده علاقو په ترقۍ باندې لګي چې دا د نور ملک د نورو حصو په شان ترقي وکړي. نو هغه پیسې چې کوم دی د بدقسمتۍ نه پښتونخوا حکومت ته په تېرو 15 کالو کې نه دي میلاو شوي بلکې د یو اکنامک ایکسپرټ مطابق 1500 ارب روپۍ جوړېږي چې د 15 کالو نو موږ ته پکې صرف 100 ارب روپۍ میلاو شوي دي او هغه هم چې دي نه هغه د قبایلي علاقو لپاره نه وي بلکې ټوټل د ترقیاتي بجټ لپاره یې موږ نه راکړي دي. نو دغه یو غټه مسله ده پښتونخوا حکومت ته اوس چې دا که قبایلي علاقو کې کار وکړي. خو اوس اخر کې دا یو کوېشن پیدا کېږي چې د پښتونخوا مالي حالت ښه نه دی نو آیا د نورو صوبو مالي حالت ښه دی؟ نو د سند نه علاوه وایي د نورو صوبو مالي حالت ښه نه دی او د دې یو غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې IMF هم دا وایي پاکستان کې صوبې چې دي نه هغوی تیارې ته ناست دي هغوی په خپله ریونیو نه جنریټ کوي بل وفاق ته ناست دي وفاق نه NFC کې چې کومې پیسې راځي بس هغه پیسې چې کوم دی جیب کې اچوي. نو د نورو صوبو حالت ښه نه دی هو د سند حالت ښه دی او د سند حالت په څه وجه ښه دی په دغه وجه باندې چې د سند خپله ریونیو چې کوم دی هغه هم دومره زیاته جنریټ کېږي چې هغوی که د وفاق د طرف نه ورته پیسې لږې کمې میلاو شي نو هغوی هغه افورډ کولی شي هغه چلولی شي. دې کې د ټولو نه اخري چې خبره کومه او اهمه خبره ده چې په هغې به ویډیو ختمه کړو دا ده چې خلک وایي آیا داسې کیدی شي چې دا وفاق پښتونخوا له بلکل فنډ ورنه کړي پیسې وله ورنه کړي داسې بلکل نشي کېدی ځکه چې بیا خو دلته کې به مکمل هر څه په ټپه ودرېږي چې 90% تاله د هلته نه پیسې راځي او هغه تا ته نه راځي بیا به څنګه اداره صوبه چلوي او چې کله صوبه نه چلېږي نو دا خو د وفاق هم ناکامي ده وفاقي حکومت هم ناکامي ده. داسې نشي کولی د NFC چې کومه ده په پښتونخوا حصه جوړېږي او په پښتونخوا ته میلاوي ځکه چې نورو صوبو له یې ورکوي پښتونخوا له یې نه ورکوي داسې نشي کېدی. ها دا کم ټایم کې بیا چې کوم دی دوی پښتونخوا سره مسالې کولی شي یو داسې کولی شي چې د NFC هغه کومې پیسې پښتونخوا ته یې سره نه ډیلین ټیکټکس استعمالولی شي چې لکه هغه پسې پوش نه کار واخلي یو لږ لیټ یې وله ورکوي نو دلته کې دوی د غټه مسله جوړېږي بیا داسې هم مسله جوړېدی شي چې دوی سره به د تنخوا او د پنشن پیسې ومومي نو داسې کولی شي خو که دا کوي نو هم دا پر وفاقي حکومت لپاره هم ورې ناکامي او دا به یو ښه کار نه وي. بل چې کوم دی دا یو کار چې د NFC کومه پیسې دي ابا پښتونخوا له ورکوي که نورو صوبو له ورکوي دی له به هم ورکوي دې کې ورسره نشي کولی. خو هو څنګه چې د تېرو څو کلونو نه د بجلۍ او د تېل د ګیس د رایلټي راله نه راکوي او هغه د 400 ارب روپو له پاسه جمع شوې ده نو دا به نوره سیوا کېږي. دا دې کې یو بل سوال دلته پیدا کېږي چې کله په مرکز کې د بلې پارټۍ حکومت یو دلته د بلې پارټۍ او هغوی موږ له رایلټي نه راکوي نو بیا خو لا یو خبره جوړېږي. خو چې کله په مرکز کې هم د هغې پارټۍ حکومت یې څنګه چې PTI و چې دلته هم د هغې پارټۍ حکومت و محمود خان وزیر اعلی په هغه وخت کې ولې د عمران خان حکومت دې صوبې له دا پیسې د رایلټي نه ورکوله او دا ولې په 100 اربه جمع شوه دا یو اهم سوالیه نشان دی او د دې جواب هېڅ چا سره نشته. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.